د دې ملګري پوښتنه ده چې کله سړی جومات ته راشي او جمع ولاړه وي د امام سره په منځ کې یو ځای شي لیکن د ده نه څه مونځ شوی وي رکعات نیم وغیره ترې شوی وي کله چې امام سلام اړوي طبعا دا به پاسېږي خپل باقي مونځ به پوره کوي لیکن سهوا د ده نه هم سلام واړول شي دا هم د امام سره سلام واړوي نو آیا په دې حالات کې په ده باندې سجده سهوه شته دی او که نشته دی جواب دا دی عزتمنده بلکل دا به سجده سهوه کوي دا وله بهتره ده چې سجده سهوه وکړي ځکه د ده نه په منځ کې زیادت وشو او سجده سهوه ګوره که چېرته سړی د امام سره ولاړ وي او مسبوق نه وي رکعتونه سړي نه شوي نه وي د سلام نه مخکې د دې مقتدي نه منځ کې کومه کوتاهي وشي نو په ده باندې په راجح قول سره سجده سهوه بیا نه وي اما هر چې دلته سجده سهوه ده دلته بهشترې وجه دا ده چې په سلام سره د ده د امام سره رابطه او دغه تابعداري چې کومه په منځ کې وه هغه کټ شوه ختمه شوه د امام سلام سره دا د هغه نه منقطع شو او د خپل مستقل منځ دی نو په دې وجه باندې په ده باندې سجده سهوه ده همدا خبره امام نووي رحمه الله په المجموع کې څلورم جلد 4 صفحه کې هم دغسې کړې ده ویلي انقطاع القدوة د وجې د دې نه چې د امام سره د انقطاع راغله نو په ده باندې سجده سهوه شته دی دا به کوي همدغه رنګې الموسوعه الفقهیه اتم جلد 200 صفحه کې هم دغه خبره کړې او نور اهل علم هم دغسې ذکر کړی ده هذا وبالله تعالى التوفيق والله اعلم